اسلامي امارت یو ځل بیا د نړیوالو زړونه وګټل. مولوي محمد یعقوب مجاهد د عافیه صدیقي د راخلاصولو هڅه پیل کړې. د عافیه صدیقي امریکایي وکیل افغانستان ته راغلی او ویلي دي چې پاکستان د عافیه صدیقي په راخلاصولو کې ورسره مرسته نه کوي. اسلامي امارت دې راسره مرسته وکړي. دا چې مولوي محمد یعقوب مجاهد څنګه عافیه صدیقي راخوشي کوي. د عافیه صدیقي وکیل نور څه ویلي او له ملا یعقوب مجاهد څخه یې څه غوښتي. بشپړ حال را سره هم د غروانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د عافیه صدیقي او محمد رحیم مدافع وکیل کلاینس فورټ سمیت چې کابل ته راغلی، د یوې خبري ناستې پر مهال یې ویلي د پاکستان حکومت د عافیه صدیقي او محمد رحیم په خلاصون کې ورسره مرسته نه کوي. ښاغلي سمیت کابل ته د راتلو سره سم له اسلامي امارت څخه د هغوی د خلاصون په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. نوموړي د اغلي صدیقي قضیه تر ټولو بوژونکې او خواشینونکې بللې ده. په خبره یې د هغې د خلاصون لپاره ځینې شاهدان او شواهد هم ترلاسه کړي دي. د ګوانتانامو پخوانی زنداني معظم بیګ چې له سمیت سره ملتیا کوي ویلي په پاکستان کې په یوه او بله پلمه بېګناه خلک نیول کیږي چې وروسته د پیسو د ترلاسه کولو په بدل کې پر امریکا پلورل کیږي. نوموړی چې له ورته برخلیک سره مخ سوی ویلي په ګوانتانامو زندان کې له بندیانو سره د انساني او بشري حقونو برخلاف ناوړه او غیر انساني چلند کیږي. عافیه صدیقي او محمد رحیم چې له کلونو راهیسې په ګوانتانامو زندان کې شپې او ورځې تیروي، نوموړي په 2003 میلادي کال کې د پاکستان په کراچي ښار کې له القاعده سره د لاس لرلو په تور ونیول سوه چې له هغه وروسته امریکایانو ته وسپارل سوه. د یادونې وړ ده چې امریکا تل ځان د بشري حقونو د دفاع سرلاری بولي، خو ګوانتانامو زندان کې له زندانیانو سره په ځانګړي ډول بېګناه مسلمانې میرمنې عافیه صدیقي سره د دوی د وحشیانه چلند نړۍ ته د دوی ظالمانه او بشر ضد څېره لا روښانه کړه. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.